مسجد هغه ځای دی چې د ځمکې له خاورو نه تر عرشه پورې د رحمت لارې پکې پرانیستې وي. برای باشندگان منطقه دشت توب یک پروژه بزرگ معنوی و ارزشمند یعنی مسجد جامع شهدای دشت توب به بهره برداری سپرده شد. این مسجد جامع از سوی فابریکه تولیدی خان استیل با هزینه 60 میلیون افغانی در مدت 22 ماه کاری بر روی 2 جریب زمین به گونه اساسی و معیاری اعمار گردید. این مسجد طی مراسم ویژه افتتاح گردید. الحمدلله د میدان وردک ولایت د شتو په سیمه کې چې حاجی خان محمد وردک کوم د جامع جماعت جوړ کړی دی تقریبا د 2 میلیون افغانۍ چې شپږ سوال افغانۍ کیږي د دو په لګښت باندې جوړ کړی دی. الله تعالی د دته او د کورنۍ ته اجر عظیم ورکا. د جمعې یا د اخترو د منځو د پاره ټول ولست لپاره ان شاء الله کوم مشکل بنوي ټول خلک ځایږي اته ک نورو ولایتو د میدان وردګو د خلک راشي ان شاء الله ځایږي تقریبا تدبونی مو 3000 نفر په دې جماعت کې د خلکو گنجائش کیږي. په دې جماعت باندې تقریبا 1 میلیون لګښت راغلی دی. $1 میلیون لګښت راغلی دی او د اساسانتیاوي نوري وب د چکلو وب د ملمنو سم ځایونه ورته جوړ شوي دي. نو عایشه خان ته خدای خیر ورکړه، خدای دې ښه ورسره وکړه. دغه منطقې لپاره دغه ولس لپاره د خلکو لپاره ډېر ښه خدمت وکړه او ډېر ښه جومات جوړ کړ. مسجد جامع شهدا برای باشندگان این منطقه مرکز مهم برای عبادت و فراگیری علوم دینی به شمار می رود. در مراسم افتتاح این مسجد شماری از مسئولان امارت اسلامی، بزرگان محل، علمای دین و همچنان نمایندگان فابریکه خان استیل و شمار زیاد از هموطنان حضور داشتند. سخنرانان اظهار داشتند که این مسجد زمینه مناسب برای آموزش علوم دینی، تدریس قرآن کریم و همچنان برگزاری نشست‌های اجتماعی نیز فراهم خواهد ساخت. مسجد د اسلامي ټولنه کې یقینا ډېر زیات ارزښت لري. دا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ولاړ مخکې له دې چې اصلي مقر ته ورسېږي د قبا په سیمه کې تم شه اولنی کار یې وکړ د قبا د مسجد افتتاح. په دغه مسجد کې 2000 نفره په یو وخت کې د لمانځه لپاره د ګنجایش ځای لري. د مسجد ترڅنګ یو لوی هال چې د مدرسو لپاره د دارالحفاظ لپاره د مطالعې لپاره تقریبا 300 نفرو د ګنجایش ځای لري. د دې ترڅنګ تقریبا د 300 نفرو لپاره د جنازې د لمانځه لپاره هم ترتیبات او ځای جوړ شوی دی او د دې ترڅنګ د ملایمان لپاره هم د اوسېدا ځای پکې جوړ شوی او تنظیم شوی چې د زموږ او ستاسې څومره شاعر الله دي او څومره مقدسات دي او د زموږ او ستاسې دین او اسلام او قرآن دی د دې په ساتنه کې او د دې په حفاظت کې ډېرې ګل غوندې ځوانۍ تر خاورې لاندې شوي دي. او دغه مسجد څه دپاره چې الله جل جلاله یې دې وضع کړې ده چې مساجد د څه دپاره دي؟ د ذکر د الله دپاره، د عبادت دپاره. هغه مقصد دپاره نن دغه مسجد برابر شوی او دا مسجد نن سپارل کیږي. سخنرانان با اشاره به اهمیت چنین پروژه های عام المنفعه و خیریه گفتند که ساخت مساجد افزون بر تقویت ارزش های دینی در تحکیم وحدت، برادری و همبستگی اسلامی در جامعه نیز نقش مهم و مؤثر دارد. هغه ځایونه چې د الله تعالی د بندګۍ، الله تعالی ته د عاجزۍ، الله تعالی ته د تسلیمۍ ځایونه جوړیږي، الله تعالی په هغه ځای باندې، په هغه قریه باندې، په هغه محله باندې رحمتونه، برکات او فیضات نازلوي. مسجد دا د اجتماعي اصلاح مرکز دی. دلته افراد اصلاح کیږي. چې کله افراد اصلاح شول جامعه په خپله اصلاح کیږي. ګوري چا چې شروع کړه جوړ یې کړه د الله تعالی د رضامندۍ لپاره یو جومات بن الله له بیتا فی الجنة، الله تعالی به د ده لپاره یوه کوټه په جنت کې جوړه کړه.
افتتاح مسجد جامع شهدا با هزینه 60 میلیون افغانی نمونه برجسته از همکاری‌های سکتور خصوصی میباشد که در بخش‌های مختلف پیشرفت و تطبیق پروژه‌های عام المنفعه کشور سهم فعال گرفته است. حسنا رسولی، تایم نیوز، میدان وردک، ولسوالی سیدآباد.